د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مه شئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د 11 نیټه د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې د 28 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. مالیزیا په افغانستان کې پانګونه کوي. د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. او اوکراین سره د امریکا مرستې وضعیت نشي بدلولی. اوس هم بشپړ خبرونه. مالیزیا په افغانستان کې پانګونه کوي. په مالیزیا کې د افغانستان اسلامي امارات لوی سرپرست نقیب الله احمدي په خپل کاري دفتر کې د یاد هېواد د سوداګرۍ خونې د څېړنې او پرمختګ ادارې له رئیس ډاکټر سید علي سره وکتل. افغان سفیر په دغه کتنه کې د افغانستان نوي نظام او شته اقتصادي فرصتونو رڼا واچوله او څرګنده کړه چې مالیزیا د افغانستان دوست هېواد دی او دواړو دولتونو اړیکې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارات هېواله ده چې مالیزیایي سوداګر په افغانستان کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې مالیزیا سوداګرۍ خونې د څېړنې او پرمختګ ادارې رئیس په دغه کتنه کې وویل غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او نور سوداګر هم دغه کار ته وهڅوي. د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو ارزښت کمښت په موخه نن د سه شنبې پورې د روان کال د 14 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک نن باختر اژانس ته د یوې خبرپاڼې په استولو سره په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په دغه داوطلبیو کې ګډون وکړي او د داوطلبۍ ګډون کې مکلف کړي چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه پرې تصفیه کړي. په خبرپاڼه کې دغه راز یادونه شوې ده چې د معاملو قسمي ترسره کول مجاز نه دي او د لیلام ګټونکي دي خپل زحمت پیسې ټول یو ځای نغدي او یا هم په حوالې سره په ټاکلې موده کې به بانک کې تحویل کړي. د دې وړاندې افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمښت په خاطر 14 میلیونه ډالر پلورل. او اوکراین سره د امریکا مرستې وضعیت نشي بدلولی. د شمالي کوریا په دفاع وزارت کې د بهرني پوځي چارو مشر وایي کیف سره د واشنګټن پوځي مرستې نشي کولی او اوکراین سره د روسیې پر وړاندې بریا کې مرسته وکړي. دغه مشر په امریکا کې نیوکه کړې چې ګواکې د جګړې زیاتوالي لارې هڅه کوي او اوکراین کې له ماتې ځان وژغوري. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ویان هم ویلي وو چې د امریکا دغه مرستې په جګړه کې بدلون رانولي. د یادونې وړ چې د امریکا د مرستو په وروستۍ بسته کې اوکراین د بېلابېل ډوله وسلې چې لرې واټن ویشتونکي توغندۍ پکې هم شامل دي او نږدې راتلونکي کې به کیف ته وسپارل شي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم تمرول. تر بلې خبري غړۍ پرې عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.